ګرنون پر وطن سخته ده. موږ ورس د نوي کال لپاره بس تصویران په فیسبوک نشر کوو، نوی کال رالی نوی کال. اول په نوي کال باندې موږ ته سر خلاص کړو، دا انګریزي دی که دا عیسوي کال دی که اسلامي کال دی. اول په دې سره ډاکټرانو لپاره پیغام لرم، د ډاکټرانو د چمن د ډاکټرانو څخه خواست کوو چې چمن دا وخت په ډېر سخت حالات کې دی. دلته کم غریبان ستاسو هسپتالو ته ځي، ستاسو میډیکلانو ته ځي، د دې سره کومک مرسته کوئ، د دې پیسونه ماپوئ، دې ته داسې سمپل ورکوئ، داسې ارزانه دوايانې ورکوئ چې هغه به د دې ښه کېږي. ایسې کڅونه مو ورته کوو. السلام علیکم، جوړ په خیر ګرانو کتونکو اورېدونکو. اول خو د نوي کال په اړه یو پیغام در سره شریک کوم. د چمن خلکو ته یو پیغام لرم، هیله کوم چې ویډیو تر اخره سره وګورئ، په ویډیو مخته نشر کړئ، ځکه موږ هر وخت وایو ویډیو د ثواب په نیت نشر کړئ. هغه په دې باندې وایو په دې کې زموږ هېڅ ځای نشته، په دې کې د غریبانو آواز پورته کېږي، د غریبانو سره به څوک کومک او مرسته وکړي. چې هر څوک د ویډیو مخته نشر کړي، نو کېدلی شي یو شتمن ورور پر د ویډیو ورسېږي، هغه بیا زموږ سره رابطه وکړي، د زموږ کوم خیراتي اکاونټ چې دی د پیسه راواستوي لپاره د غریبانو. په دې کې موږ ځینو مدرسې ته موږ یو کتابونه ورکړي دي، ځینو مدرسو ته مې یو بل شی ورکړی دی. په دا کې ستاسو خپل خیر دی، یا غریبان په نس کې مړه شوي دي، دا ستاسو خپل خیر دی. کوم څه چې په وسه نه یې پوره که کومک نسئ کوئ، ویډیو خو مخته شیر کړئ. بل پیغام یې دا ولو، د چمن ولس درې میاشتې روانه ده، دوی پر کورو ناست دي، دوی تباه او برباد دي، دوی په حال یو خدای خبر دی. د دې په حال چې اوس تاسو خبر ولئ، بیا به تاسو خامخا د یو لار نه یو لار څه دې قسم په خدای چې راوتلي ولئ، د دې اواز هم پورته کړی ولئ. دې په حال یو موږ ښه خبر یو، خدای په خبر دی، خو موږ د اواز پورته کړی دی، موږ په خبر یو. ما ته 2-3 ورځې مخکې طالب چې کوم ټلیفون راکړی ولو چې زما اواز زما دی کمزور یم کورنۍ. ما ته 2-3 ورځې مخکې کوم طالب یو میسج راکړی ولو چې داسې کمزور یم، په 2 میاشتې مې فراغت ته پاته دی، فارغه کېږم او دلته کورنۍ باندې بارډر باندې دی بې وسه دي. زه کور ته که ټلیفون راوکړم لپاره د خرچې راستولو، نو کورنۍ به ما ته وایي چې موږ پر څا دي، ته پر څا دي، دا مدرسه دې پرېږدوه، ځکه خلک د نس پر ډوډۍ حیران دي. نو ته دا پیسې چیست لپاره غواړې؟ فراغت لپاره. خو ما چې پوسټ وکړې، بیا ځینې ملګرو ډېر احساساتیان شول، خامخا به د دوی نمبر مشترک کړي، خامخا به د دوی نمبر مشترک کړي. هغه نفر دا ویډیو بیا وایم، دا نفر دا ویډیو ګوري، قسم یې ما ته راکړو دا ویډیو د زما نمبر چاته نه ورکوي، نه به زما نوم چاته راخلي. ما خو خپل خیر ولو چې کوم پیسې ما ته راجمع شولې، ده ته مال ورور ستا څو په کار دي؟ 2 زره مال، دا 2 زره در دې بالا مال واخله و مګر مال غاړې تر قیامته پورې بندي. مال دغه 2 میاشتې پوره شولې د فراغت تر ورځې پورې مال چې هر خدمت یې خالي ورور ته ما غږ کوه، ده دعا هم کولې. خو مګر بیا په دا سهار کې ما ته ټلیفون راوکړ، د خدای لپاره پوسټ ډیلیټ کړه، دا کم خلک چې کم کمنټونه درته کوي دا زه نشم برداشتولی. حالانکې تا نه زه یاد کړی یم، نه څوک ما پېژني. پس و خلک د چمن دا په کراچۍ کې مدرسې وایي، بل ما څوک نه پېژني، مګر دغه کمنټونه زه نشم برداشتولی چې څوک تا دا کمنټ کوي. دی په مدرسه کې ناست دی، هغه الله ګواه دی، هغه خدای پاک ګواه دی. دو په مدرسه کې وله دغونه غټ قسم یې واخیستې، دغونه غټه شرع یې وکړل دغه کمنټو والا ته. څوک دا غلط کمنټ کوي، څوک چې دا غلط بوتان وایي، څوک دا غلط ګمان کوي. دوی ویل ستا په حال زه خبر یم، ما او تا د کومک وویل، ته چې کوم کومک را سره کوې کور دې ودانه یې تر ما پورې رسېږي. نور پیسې ما ته معلومې دي، شاید تا ته ډېرې پیسې راځي، خو له هغه نورې پیسې ما وربخښل دي د نورو غریبانو لپاره او د نورو دا رقم کومک مرسته وکړه. دا خو د نورو خلکو امانت دی، هغو ته پرې ورسوه. او ما هم دا قسم د وخته څه کړي، یوازې د هغو سره نه، ما د غټ عالمان سره ما قسم کړي دا نورې پیسې به زه پر نورو غریبانو تقسیموم. مګر خلک ګمان کوي. خیر هغه طالب چې په کومه مدرسه کې و، هغو دغه د کتابو ته ناست و، شرع یې ورته وکړل. خو خدای پاکه د هغه کسان هغه رقم کې لکه نن چې زه دا یم، د بل ته مې لاس نیولی، بل محتاج یم، خدای پاک د هغې څه د بل محتاجه کړي. دا خو یو. بل نن د بل مدرسې یو مولوي حافظ مولوي و، هغو ما ته ویله دی نه څه نه مې راته 2 ورځې مخکې ما ته ویل دا رقم تباه او برباد دی، داسې کور مې دی ورم، د کور ویډیو یې داسې راکړله، خو دا مې د کور حال دی، د کور دی د کوم دغه د پخلنځی چې دغه څه ما ویډیو وکړله، بیا ول پیسې هغه مې هم پسې ورکړلې، ډېر تباه ولو، ډېر ناجوړیان یې پر ولې مسافر ورته ناست وو. ما رامعلوم سخت حالات و، کومک مې مرسته مې ته چې تی راستولي دا موږ احسان نه دی، دا نه زما نیکه پیسې دي، نه زما د پلار پیسې، دا ستاسو امانت دی، ته چې کوم امانت راستولي هغه هم در دغه مولوي صاحب پر ورسوئ. بیا یې میسج راوکړي، ول قسم ده چې ولته چې کوم کتابونه تا مدرسې ته ورستولي دي، مدرسې لپاره چې کومه د
تفسیر القرآن نه کوم سیټ تا ور وقف کړی دی دا رقم یو سیټ زما سره پروت دی که چیرې دا ته غواړې زه به پر تا خرڅ کړم ته پر بل که په خیرات کې وکړې که په هر څه کې څوک رانیسي هم یې زور کوم لپاره د چې زه غریب یم ما بېوس یم زه څه وکړم او خو ما بیا پوسټ وکړې مالدار رقم د چمن خلک دا رقم د غربت سره مخ دي بیا ځینې کسانو وویله ګمان یې کول څه ملا نه لغړتوب خو نه کوي ملا بیا ویل دا رقم دی املا خو نه دی اته خو نه دا رقم پیسې ده که د ملا نمبر ته ولې نه کوي یا هغه ماته قسم راکړي زما نمبر مې ورکړو بلکې هغه راته وایي چې نمبر ورکړه زه یې نمبر نه ورکوم هغه ځکه که چیرې زه دا نفر نمبر مخ پر دا ویډیو سکرین ولیکم ته به هال ورسره وکړې په بل ویتال نه خبر بل یو مال سره کوي په بل نه خبر بل مال سره کوي د دوی به په کار تقریبا 100,000 روپۍ مګر خلک به دته په لکور پې وراستی یا به ګسې 40,000 وراستی یا به 50,000 روپۍ وراستی د نور پیسې خو پر دوی به لابود شوي یوازې دا نفر په چمن کې نه دی مسکین په چمن کې په سوون نه په زرون خلک غریبان دي اوس نو د دې اکثر سره شریکم بل نفر ماته وویله هم د چمن د ښار د پرونه وړم ورځ ما هغه کوم ویډیو چې ما نشر کړی ته یې وګورې دلته یو لویس تاڼه ول اجمل صدیق اکا تاڼې سره ما شیان ورکړه په لاس هغو راته ویله قصه مې راته واخیسته په کلمه یې راته ویله چې د کور چرګې مې خرڅ کړې د کوچنیانو کټان مې خرڅ کړه ول هر څه زما د کور د خلاص ول زه اوس نور څه وکړم که چیرې بیا د تصویران واخلم د شیان سره نشر کړ بار نو په فیسبوک باندې باره ډېره تصویران چلیږي څه په چمن کې دا اوس په چمن کې دا اوس مګر هغو په پرده کې دا ګرد کارونه وکړه ول زه اوس څه وکړم نو زه د هغو نمبر نشر کړم د املا نمبر نشر کړم د طالب نمبر نشر کړم بل ما یو ملګری دی قسمونه کورونه ته واخیستل چې کوچنۍ لورکۍ مې د ناجوړ د ویډیو هم راستوي د ویډیو زه په سکرین باندې هغه دوا چې ما نن دغه کړی دی ډاکټر زیات ورغلی وله دغه پرچې هم زه نن درسره شریکوم ول کوچنۍ لورکۍ مې د دغه رقم ته بعد داسې ناجوړه ده ما ول بس ډاکټر ته مال واستوه بس هغو د اکاونټ نمبر راواستوه دوی ورته کوچنۍ ډاکټر له بوتله پرچې وه ویډیو شان یې راواستوه لا به موږ ستې سره شریکوم هغه په کار یې وسوځم ستې د امانت سیم ورکړل د هغو نمبر موږ زه ستې سره شریکوم بل ملګري قسم داسې په قسم درته وایم هلک ولور که ته زما په خوله باور نه کړې دغه مې خور ده ول زما ستا خور ده ول هېڅ دې دغه زه څه وکړم غریبي ده ول دا دی ده لکه ستا خور هره خور چې موږ ته ټلیفون راکوي هره مور چې موږ ټلیفون راکوي دا زموږ میندې زموږ خویندې دي ځکه زه راوتلی په دا یم ځینې خبرې د هزار وخت وایم په موبایل نه کېږي ای زه کوم عالمان سره زه کښېنستلی یم هغو ته مې د حال پېش کړي چې په چمن کې دغه کیسې سوي دي د دغه کیسو خلاف دغه کفر په چمن کې شروع ولو په نورو علاقو کې به شاید یا بلې خو زه د خپل چمن لپاره ما مبارزه په مخه اخیستې ده فلحاله اوس ما دا کیسې سوي دي زه د دې کفر په خلاف د اسلام په رڼا کې دننه دا کارونه ما زه کوم هغو توکلت علی الله په ملا ټکول م خپل کار په مخه واخه ځکه ول تا موږ ته خو زبان وکاتې ستا زړه مې وکاتې تا عقیده صفا ده ول ورته دا کار په مخه واخه خاص د زنانو لپاره ما دا کار په مخه اخیستی دی داسې هر زنانو موږ ته ټلیفون راکوي هره مور موږ ټلیفون راکوي کیدای شي ځینې داسې زنانې سره موږ سره ټلیفون کوي په کور کې نارینه نه لري څو ځله مې ورته زما مور نارینه ته ټلیفون وکړه خور نارینه ته ټلیفون وکړه خو هغه په کور کې نارینه وي نه لرم وروره زه څه وکړم راسه زموږ کور وګوره هر څه مې وګوره ته زما د ورور پر ځای خو هغه حال مې نه یې دغه کړی بس شی چې مې هغه مې کور مخ ته پرېښی زه تللی یم نو دا خبرې وي موږ د چا نمبر ته یې سره شریک کړو د چا په بر به ته یې زغلي موږ ته یې ته ویل چې ورور امانتن هر روپۍ چې راستوي امانت یې راستوي امانت یې راستوي امانت یې راستوي لپاره د غریبانو موږ د جوب لپاره نه غواړو نه د جوب لپاره موږ ته دا لارې دا موږ ته ارامې ده پیسې دویمه خبره ده نوی کال د نوي کال لپاره به شوپیس ماډرن لوکس هغه ځینې ماسټر پلان والا ځوانان حالانکه ماسټر پلان زه نه یم خلاف ماسټر پلان زه خپله به هره جمعه به لوړ وتلم ځکه ټوله هفته سړی ستړی ستومانې د باډر ډېر ستړي ژوند دی داسې هفتې په جمعې ورځ به سره ولاړ به لوړ خپله به م اکا زوی به راسره راوړو بل د خپلې فیملي د خپلې کورنۍ څوک به راسره راوړو چې بیا ترې مې سم کړي ښه خبره وه مګر نن پر وطن سخته ده موږ ورس د نوي کال لپاره بس تصویران په فیسبوک نشر کړو نوی کال راغلی نوی کال اول په نوي کال باندې چې موږ پیسه خلاص کړو دا انګریزي دی که دا عیسوي کال دی که اسلامي کال دی اول به په دې سره خلاصو دویم که څه هم نشر کوئ د خدای لپاره د غریبانو اواز نسي پورته کوئ د نوي کال لپاره بل نسي کوئ بل نسي کوئ د پرله تصویر خو شیر کړئ د تورې جنډې تصویر خو شیر کړئ ایسه خپل تصویر شیرې توره جنډې په لاس کې ونیسه بس هم هېڅ مشکل نه دی دا هم ستا یو کوچنۍ مبارزه سو دا هم ستا یو کوچنی احتجاج سولو چې ته یې کوې دغه رقم وکړه ته که نوی کال په نوي ماډرن لوکس کالۍ کې ولاړ یې مګر ستا د کور پال باندې یو خدای خبر دی دا هم یو خبره ده ستا کور پال یو خدای خبر دی ستا د پلار سپین ږیري پلار سپین سرې مورکۍ پال یو خدای خبر دی ته په لوکس کالۍ کې ولاړ یې د نوي کال
نو چمن د خلکو سره کومک مرسته وکړي دوی په ډېر سخت حالات کې دي الله پاک به تاسو ته اجر درکړي موږ ته څه خو وروره هر څوک یو ور پرې راستی که دوې پرې راستی که زر راستی که لک پرې راستی دا د غریبان حق دی بیا هم په هغه دنیا وروره در غاړه نیولی سي چې ملتپاله مخ د دې غریب ولس لپاره پر تا باندې په تا هم باور وکړي تا ته مې امانت درکړي د غریبانو لپاره تا ولې دا نور ورسوي انشاءالله ورور هر وخت په ژوند به انشاءالله پر ورور باندې غلط ګمان انشاءالله په ملتپال به په ژوند یو غلطه خبره نه کوي ثابته انشاءالله په ژوند به په ملتپال باندې د بل حق نه کوي ثابته ستې څه د چمن د خلکو لپاره امانتن غواړو دغه مې اکاونټ پر دې باندې خپل څه کومک مرسته چې مې کېږي دغه وکړئ او بل د ډاکټرانو لپاره پیغام لرم د ډاکټرانو د چمن د ډاکټرانو څخه خواست کوو چې چمن دا وخت په ډېر سخت حالات کې دی دلته کم غریبان ستاسو هسپتالو ته ځي ستاسو میډیکلانو ته ځي د دې سره کومک مرسته کوئ د دې پیسونه ماپوئ دې ته داسې سمپل ورکوئ داسې ارزان دوایي مې ورکوئ چې هغه به د دې ښه کېږي ایسې کڅوړه مه ورډکوئ دا نن ما څو کسان ورواستوله ډاکټرانو ته خو هغه کوم دواوې چې هغه یې ورکړي وه خندا یو دوا د څو زرو روپو به وله دغه به اخر موږ څه کوو کوم ډاکټر که دا ویډیو ګوري که څه په واسفره یې زموږ سره دیال وکړي موږ به په ورځ کې دا 9 او 2 او 3 دا به د ګر د کاله وګټي د یوې میاشتې قدر خو دې بیا د غریبانو لپاره خپل زکات وباسي هېڅ په دې باندې د دنیا نه کمیږي موږ سره دیال کوئ په ورځ کې 2 او 3 غریبان ناروغان که ماشومان که زنان که هر څوک موږ در دې پر ولو خپله درملنه دې کوي خپل پیس مو ترکوي اوم تیار موږ چې سل پیله شو سره کوي لا ورور تیار دی انشاءالله ورولي نو ډاکټران سره د دې څه خواست کوو د چمن د خلکو سره څه نرمي وکړي د غریب ولس سره څه نرمي وکړي او کومک مرسته وکړي څه خو هم خواست کوو د ویډیو مخ ته شیر کړئ د چمن پر خلکو باندې رحم وکړئ د دې کومک مرسته وکړي ډېره مننه کور ودان